بدفالی په شریعت کې ګوریرونو نشتا، نیک فالی شتا او بدفالی نشتا. بای سړی د کور وځي او په چا نظر ولګي روي په 10 پیره مې نظر ولګي ټول روز به مې سپیرې، دا په شریعت کې نشتا. لا تیرت فی الاسلام حدیث کې راځي. بعض انسانان دا وی دا روز سپیره ده، روزم سپیره نشتا. روزو ته سپیره ایام النحسات ویلې شوي دي، خو د هغې دا معنا چې دا خلق سپیره دی په دوی عذاب راغی، خلق سپیری عذاب پی راشي. نو پاغه نسبت زمانی ته مجازی نسبت کېږي، حقیقي نه. سو کوئی دا نهر و سپیره ده، سو کوئی دا پلانکیر و سپیره ده، او زمون بعضې ښځې وي د جمعې په ورځ په جامې نینځي دا سپیره ده، او سو کوئی مړې راځي، دا ټول دروغ دی. جامع که د جمعې او که د زیارت او که د نهي دا په شریعت کې هیڅ پابندي نشته. څو کوئی ماښام نه پس به جارو نه وی، وی دا سپیره ده، وی د کور نه مال جارو کېږي، دا ټول دروغ دی. د شپې م جارو والی شي، ماښام هم والی شي، د ورځې م والی شي، د شپې م والی شي. دې کې هیڅ قسمه پابندي په شریعت کې نشته. نه د جامو د څوک وایي چې مړی وشي څلوېښت ورځې به په کور کې اوبه نه تویې او جامې به نه دي، دا ټول د شریعت خلاف خبرې دي، دا د ګناه خبرې دي. د مارونو هغه کار وکړئ چې کوم الله او رسول مونږ ته ویلي دي، چې زمونږ ژوند د سنتو په دایره کې دننه تېر شي، دا زمونږ کامیابي ده. او چې د سنتو د دایرې نه زمونږ ژوند بار شي، نو که بیا د ثواب په نیت یې څوک کوي بدعت ورته وایي، او چې د ثواب په نیت یې نه کوي نو رسم ورته بیا وایي. نو بعضې رسمونه ښه دي او بعضې ښه نه دي، د شریعت خلاف چې کوم دي. نو سپیره والی په شریعت کې نشتا. هلکه وي دې پلان کې مارغه چغه والوي، نن بس غم پېښېږي، اسم نشته، دا سوچونه مه کوئ. هلکه وي سترګه مې ورپېده ښه، دا سترګه چې د چا رپې وي څه غم پېښېږي، دا ټول دروغ دی. اس قسمه په سترګه رپېدو یا د مارغه په الوتېدو یا خراب نوم اورېدل یا په چا د سترګو نظر لګېدل چې دا په سترګې مې پې ولګېده ورځ مې نن خرابه ده، دا ټول د شریعت خلاف خبرې دي، دا د جاهلیت خبرې دي. او پیغمبر مبارک راغلی دی چې د جاهلیت خبرې ختمې کړي. نو موږ هم د جاهلیت په خبرو هېڅ عمل نه کوو. او نیکفالي شته چې ښه نوم واورې خوشحاله شه، ورځ مې بختوره ده. په یو عالم دې نظر ولګي خوشحاله شه، ورځ مې بختوره ده. او سار پاسېدې او د چر بانګ دې واورېده، ورځ مې بختوره ده که خیر انشاءالله، او خدای به خیر راکړي. او که د سپي غپار یا د خر اواز دې واورېد، نو اعوذ بالله وایې سم نشته، دې کې څه خاص خبرې نشته.